السلام علیکم ګرانو دوستانو. ولې تفریحي نشه په اعتیاد بدلیږي؟ موږ ځوانان بعض وخت راولاړ سي وایي زه به یو چرس وڅکوم، زه به یو شیشه وڅکوم، زه بیا خوند وګورم د نشهیي موادو. اوس راځو یو نفر راځي د دې لپاره چې د نشهیي موادو خوند وګوري، معتاد کیږي. ولې معتاد کیږي؟ د انسان په بدن کې داسې څه کیږي چې د اعتیاد سبب کیږي؟ نن دا اړوند خبرې کوو. 3 علته شتون لري چې د تفریحي نشه په اعتیاد بدله سي. یو، د خوند سیستم فعال کوي. موږ انسان په وجود کې 2 رقمه د خوند سیستمونه لري. یو د خوښولو دا لري او یو د غوښتلو دا لري. اوس خوښېدل څه شي دي؟ په فارسي کې ورته وایي دوست داشتن، یا هم په انګلیسي کې ورته وایي لایکینګ. زه اوس دا ویډیو جوړوم، دا ویډیو زما خوښه ده چې جوړه یې کړم. خو یو بیا خوښېدل دي یا خواستن دی یا مثلا وانټینګ دی. زه د دې لپاره چې آرامښت ته ورسېږم باید دا ویډیو جوړه کړم، که جوړه نه کړم حالت مې خرابېږي. دا یې فرق دی. یا مثلا تاسو آیسکریم خورئ. کله چې آیسکریم خورئ دا چې د خوراک په حالت کې یاست، دې ته خوښېدل وایي. خوښېږي مو آیسکریم خورئ، لیکن دا چې بیا آیسکریم غواړئ او هغه خوند یې در په یادېږي، دې ته غوښتل وایي. راځو چې دا څه شي کیږي. وایي مواد تر حد ډېر دوپامین په بدن کې بدن ته ورکوي. دوپامین د بدن د خوند سیستم دی او کله چې موږ مواد څکوو بدن ته یو لوړه اندازه دوپامین ورکول سي چې دا د دې سبب کیږي چې شدیده وسوسه د تکرار لپاره د انسان په بدن کې جوړه کړي. مثلا بدن دوپامین په 100 اندازه ورکوي. کله چې په 100 اندازه کې ورکوي، نور بدن په 10 اندازه کې نه قانع کیږي. نور بدن وایي زه په 10 نه قانع کیږم، یا 100 بیرته راکړه، ولې چې نه کوي هغه خوند غواړم. دلته څه کیږي؟ یوه ګډوډي رامنځته کیږي چې د خوند سیستم فعاله کیږي او ستا څخه دایم هغه مواد غواړي. دویم، د مخدره موادو د پرېښودو نښې په بدن کې ښکاره کیږي. څه رقم؟ د دوپامین سیستم مقاومت ډیریږي په بدن کې. مثلا د دوا پرېښودلو نښانې ښکاره کیږي په بدن کې. څه رقم ښکاره کیږي؟ مخکې 50 سم و، 50 درجه دوپامین سم و، نور اوس بدن په 50 باندې کار نه کوي، 60 غواړي. دلته یو ګډوډي رامنځته سول. وایي تحمل او مقاومت و موادو ته لوړ ځي او د پرېښودو نښې ښکاره کوي. وایي لکه یو اساسي جدي څه چې د بدن څه کم سوي، یا مثلا دا رقم الرم ستا بدن تا ته درکوي چې لکه یو اساسي غوښتل، لکه 3 ورځې کېږي اوبه دې نه دي څښلي. 3 ورځې چې اوبه در ونه رسېږي ته ډېر یو بد حالت ته ځې، ډېر خطرناک حالت دی چې د مرګ سره امکان لري مخ سي. مواد هم همداسې یو څه دي. ستا په بدن کې کله چې ته په تفریحي توګه وخورې، اولین کار چې کوي د خوند سیستم فعاله کړي. دویم کار یې دا دی د مخدره موادو د پرېښودو الرم درته جوړوي. وایي خولې کوي، بدن دې ګډوډ کیږي، اعصاب دې کار نه کوي، ګډوډ سي، غوسې درڅه کیږي. ولې؟ ځکه دا په یو اړین سیستم بدل سي د بدن باندې. وایي بېله مواد بیا بدن نسي کولی تحمل وکړي. دا د دې سبب کیږي چې ته بیا وغواړې هغه کار وکړې. دریم، د مخدره موادو د انعام اړوند عصبي سیستم دایمي ډېر فعاله کېدل. دا اوس تاسو ته تشریح کوم چې څه شي کیږي په دا کې. تحرکات فعاله کیږي، یعنې د دوپامین سیستم فعاله کیږي. وایي هغه تغییر چې دوپامین سیستم کې جوړیږي بیرته نه سمیږي، ناممکنه ده چې جوړ سي. وایي حتی د پرېښودو وروسته هم نه سمیږي. وایي ځکه په حافظې په عصبي حافظه کې دا ثبت کیږي. وایي دوپامین سیستم عادت کیږي او دغه یې بیا د عصبي حافظې څخه نه وځي او دا په حافظه کې د طولاني مدت لپاره پاتې کیږي. و یوه تجربه چې په عصبي حافظه کې
مثلا ستا د صف دی ته مثلا یو ځای ځې د مخدره موادو بوی اورې یا مثلا د شرابو معتاد یې د شراب وینې یا مثلا یو ګیلاس څښې دا د دې سبب کېږي چې ته بیرته هغه اول حیثیت ته ولاړ سې. موږ به معتادینو ته داسې وایو تاسو چې کله ډاکټر ته ځئ ډاکټر تاسو ته دوا درکوي او ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نشه پرېږدئ. کله چې مو نشه پرېښول په دې وتوانېدلاست چې خپل ژوند نورماله کوي نو بیا یو کار چې کوئ هغه دا دی تاسو باید حتما بیا ځان د هغه څخه وساتئ ځان د مخدره موادو د بوی څخه د مخدره موادو د څکولو څخه وساتئ. معتاد سول یې صحیح دي لیکن بیرته باید ځان جوړ کړي باید اراده ولري. د نشهیي موادو څخه پرېښودل اولین شی چې د هغه د شرط دپاره دی د ډاکټر منظمه دوا ده او دوهم د مریض اراده ده. باید مریض اراده ولري. ټول رواني ستونزې هم لکه اعتیاد دا رقم جوړېدو مراحل لري. اولین شرط یې دا دی چې شخص باید خپله وغواړي اراده وکړي تر څو د هغه صحت موږ ښه کړو او کومک ورسره وکړو تر څو ښه سي. نو تاسو په یاد ولرئ که چیرې تاسو دا اړوند معلومات نه لرئ دا د نونې ترلاسه کوئ. ولې تفریحي نشه په اعتیاد بدلیږي؟ ځکه چې 3 علته لري. یو د خوند سیستم فعاله کوي، دوهم د مخدره موادو د پرېښودو علایم په بدن کې ښکاره کوي او درېیم د مخدره موادو د انعام اړوند عصبي سیستم په دایمي ډول فعاله کوي. یعنې دوپامین سیستم چې کوم مزه ولیدل هغه بیا د یاده نه وځي. هغه بیا ناممکنه ده چې ته هغه خوند د یاده وباسې یا هغه ستا د وجود څخه ایسته کېږي. یو شی هغه کسان چې وایي زه مخدره مواد نسم پرېښولی وایي نسم پرېښولی 10 کاله بعد مې بیا خوړلي چې 15 کاله بعد مې بیا کړی دي دا کار. دا کسان اراده نه لري. د مخدره موادو جوړېده اولین شرط کې اداره دی. ته باید اراده ولري او ځان اداره کې ځان مدیریت کې ځان منیج کې کولی سې بیا دا پرېږدي او اسانه کار دی. لیکن دا په یاد ولرئ ستاسو بدن یې نه هېروي. تاسو کوشش وکړئ د هغه ځایو څخه ځانونه وساتئ چې ستاسو د اعتیاد سبب کېږي. مثلا بعضې کسان جنسي اعتیاد لري. تاسو باید د جنسي تحریک ځایو څخه ځان وساتئ. هغه کسان چې د شرابو اعتیاد لري باید د شراب څخه ځان وساتي. هغه کسان چې د مخدره موادو اعتیاد لري باید د مخدره موادو څخه ځان وساتي. یو دقیقه اراده په ځان کې جوړه کړي او هغه ارادې ته پایبنده واوسېږي. مننه چې غوږ مو نیولی.